د روژې غټ مقصد څه دی؟ لعلکم تتقون. تقوا دغه عبادت چې الله پر بندگانو فرض کړی دی، دغه عبادت چې الله تبارک و تعالی پر خپلو بندگانو لازم کړی دی، د دې یوازې مهم شی چې کوم دی هغه تقوا دی. تقوا یو داسې شی دی، یو داسې شی دی چې هر عبادت چې د دې بغیر نه کړی دا هېڅ قبول نه دی. یو سړی دی مسجد دی وړی، غټ مسجد دی شروع کړی دی، خو هلته اول د سره نیت خراب دی، افتخار و فخر یې نوم دی چې زه وایم فلانکي څنګه ښایسته مسجد جوړ. دا هېڅکله الا نه کوي، ځکه قرآن کې الله فرمایي لمسجد اسس على التقوى، هغه مسجد چې د هغه بنیاد او خښته پر تقوا باندې جوړه شوه، د خدای جل جلاله د ویرې څخه ولګېده، هغه به د ټولو مهم مسجد دی. د ریا نمود دپاره خدای دې وکړي چې په عربو نه په میلیونو پیسې پر ورباندې مصرف کړي، هېڅ ځای نه. اصل مهم شی تقوا ده. موږ په اخترو کې څومره قربانۍ کوو، څومره وینه تویو. دا اغیار لامذهبه کسان یا هغه باطل پرسته کسان پر موږ اعتراضات کوي چې دا دومره وینې تویوي، دا نو څه پیدا کوي؟ خو مسکینان الله څه وایي؟ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. الله ته ستاسو د قربانۍ غوښې نه رسي، غوښې هم ته خپله خورئ، نه الله تبارک و تعالی ته وینې رسېږي، ولکن اصل کې چې کوم دی الله تبارک و تعالی ته ستاسو د زړه تقوا رسېږي چې ته د حیوان حلالوې د څه د وجې حلالوې؟ د خدای د ویرې حلالوم، د الله د محبت نه حلالوم، دغه ته تقوا وایي. نو لهذا اصل شی مهم شی چې کوم دی د آخرت کامیابي که سړی غواړي او عبادات چې څومره عبادات مهم عبادات دي بغیر د تقوا نشته. که آخرت کامیابي غواړي نو حقیقت دا دی چې تقوا. اوس که تقوا څنګه وکړو؟ نبي علیه الصلاة والسلام صحابو ته وایي التقوا ها هنا، دا زړګي ته راستس، التقوا ها هنا، تقوا دلته ده. دغه زړه به دې د الله سره جوړ. په ظاهره وایي الله دې قبول کړي، په ظاهره وایي ما خدای وکړ ما دې دلته چې د چا دپاره کړي، دا زړه کې څه مقصد؟ روژه مې نیولې وه، عبادات مې کړی و، تهجد مې ټوله شپه وکړي، غوښې مې تقسیم کړلې، حیوان مې قرباني کړي، حج مې وکړي، مسجد مې جوړ کړي، دا شی د څه دپاره دې وکړي؟ که ستا په زړه کې د الله خوف، د خدای رضا، دغه دې مقصد و، مبارک قبول شوی. التقوا ها هنا، تقوا دلته ده. که دې دغه زړګی دا په باطل افکارو باندې، په غلط سوچو باندې، په نامو او په نشان باندې، په ریا او فخر باندې که کړ کړي، دا ټول عمل دی لاړ. د الله رسول فرمایي ان فی الجسد لمضغه، د انسان په بدن کې ټوټه، اذا فسدت فسد الجسد كله واذا صلحت صلح الجسد كله. که دې دغه وړکې ټوټه، دغه کوچنۍ ټوټه، دا دې د خیالاتو، د فاسدو خیالاتو، د فاسدو سوچو، د ریا، د نمود، د تکبر، د عجب، د ټولو نه کنټرول کړه، ټول بدن به دې صحیح سالم، هر عمل به دې د خدای د رضا لپاره. که دې دا زړه خراب کړي، په زړه کې دې راوګرځو پلانکی به وایي څومره سخي دی، په زړه کې دې راوګرځو پلانکی به وایي څومره بزرګ دی، په زړه کې دې دا راوګرځو چې یاره پلانکی وي بیا واته ښه دغه وکړي، عزت به راکړي، وایي دا څنګه ښه سړی دی. دا زړه دې ککړ کړي، دا ټول اعمال که دې په لاس کړي وه، که دې په خوله کړي وه، که دې په سترګو باندې کړي وه، که دې په پښو باندې کړي وه، ټول اعمال لاړه باطل څخه. لهذا اصل شی چې کوم دی هغه تقوا ده. که چیرې دا تقوا چې ته وایي په زړه کې یو خیال وي، په زړه کې یو کاش پیدا سي، دا کاش تا د حلال او د حرام په منځ کې فرق درکړي، دا تا ته د ناجایز او د جایز په مابینځ کې رایه درکړي چې ته یو کار کوې، زړه درته وایي یو قسم خارش پکښې دی، یو قسم درد پکښې دی، دا زړه درته وایي چې یاره دا ښه کار نه دی چې دی کوي. که دغه ستا په زړه کې پیدا سو، په دې پوه سو چې کامیابه یې، په دې پوه سو چې کامیابه یې. د آدم علیه السلام زوی قابل چې حابل ته وایي چې زه تا وژنم، حابل څه ورته وایي؟ لئن بسطت
إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله. کته چیرې دا لاسونه راوغځې د پاره د دې چې ما مړ کړې زه تا نه وژنم. ولې زما په زړه کې څه شته؟ اخاف الله، زه د خدای نه بیریږم، د خدای بیره زما په زړه کې شته. هغه بیره ما له دې نه منع کوي چې زه نه وکړم. دغه حالت که دې په زړه کې پیدا سو، دغه حالت که چیرې ستا په زړه کې پیدا سو چې د خدای ویره، تقوا، ویره، بیا به دغه حالت تا د ګناه نه هم راګرځي، تا د بدنظرۍ نه هم راګرځي، تا د درواغو د فساقو څخه هم راګرځي، تا د بل د مال د غلا کولو او د هر قسم خطرناکې ګناه څخه تا ته راګرځي. دا زړه درته وایي چې الله خو دې وویني هغه رب څه ته نه بیرېږي چې هغه جهنم او دومره سخت وعیدات او دومره سخت عذابونه یې خپل بندګانو ته تیار کړي، نو بیا به ته خپله راګرځي. نو لہذا اصل روژه چې کوم ده، اصل عبادت، هر عبادت او روژه دا د دې دپاره موږ کوو چې تقوا پیدا کړي. دغه خراش، دغه یو درد، دغه یو وهم چې ستا په زړه کې واولېدی چې خدای مې ویني، د خدای نه وویرېږه، بیا به ته پر شیطان هم غالبه یې، بیا به ته پر نفس باندې هم غالبه یې، بیا به ستا دپاره یو قسم مشق پیدا سي. دا مشق چې کوم دی دا تمرین تا ته دا درکوي، هر کار چې کوې بیا به دا ستا زه خپل د زړه سره فیصله کوې چې آیا په دې کې الله زما څخه خوشحاله کېږي که ناراضه کېږي، آیا خدای ما ویني. دا الله تبارک وتعالی په دغه حالت کې چې زه کوم کار کوم دا الله تبارک وتعالی زما څخه خوشحاله کېږي او که ناراضه کېږي. نو لهذا اصل د روژې مقصد همدا تقوا په زړه کې پیدا کول دی، ځان پر شیطان او نفس باندې غالبه کول دی، ځان د ګناهونو نه راګرځول دی. ځکه چې په همدغه وجه باندې وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژې مقصد اصل دغه دی چې د خدای خوف او د منهیاتو نه ځان راګرځول، په اوامرو باندې ځان باعثه کول، دغه ته وایي تقوا او دغه ته وایي اصل روژه. د مفتی رفیع الله وصال صاحب د نشراتو څخه منتخبي اصلاحي